ولسمشر غني د ځانګړو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میر احمد اعظمي څنګه بیرته پر خپل ځای وټاکه؟ میر احمد اعظمي ولې لرې کړی شوی و؟ بلخوا اسدالله خالد نن کمانډویانو سره د څه لپاره ولیدل؟ جزئیات یې په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. لومړی ښه خبر دا دی چې د ځانګړو قطعاتو قومندان میر احمد اعظمي د ولسمشر غني له لوري د بیا لپاره د دې ځواکونو د قومندان په توګه وټاکل شو. اعظمي صاحب څو ورځې وړاندې له دې دندې لرې کړی شوی و او یو بل ځای ته توظیف شو، خو له نیکه مرغه بیرته خپل اصلي او تر ټولو مهم ځای ته راوستل شو. دا سړی عجیبه رهبري او قومنداني کوي. د ځانګړو ځواکونو مؤثر عملیات د تلفاتو نه ورکول یا بیغي کم ورکول، هر ځای د دښمن سر ماتول او سورکوب کول د همدغه ځوان برکت و. بلخوا د ملي دفاع وزیر ستر جنرال اسدالله خالد نن مازدیګر د 430 تنه افسرانو، بریدملانو او سرتیرو چې د کمانډو د تقویتي کورس له مسلکي او تکتیکي پرمختلو تعلیماتو وروسته نن خپل فراغت جشن نیولی و ګډون پکې وکړ. د ملي دفاع وزیر د کمانډویانو فراغت دوی ته مبارکي ویلې او هغوی له هیواد څخه د خپلواکه دفاع لوی مسؤلیت ته متوجه کړل او زیاته کړه تاسو له دښمن سره په مخامخ جګړه کې ثابته کړه چې د هیواد له هرې لویشتې خاورې څخه ساتنه کوئ او د جګړې په ډګر کې ستاسو په حضور سره د دښمن ځان لړزیږي. د ځانګړو عملیاتو د قلي اردو قومندان تورن جنرال هیبت الله علیزی د دغو کمانډویانو فراغت په اوسنیو شرایطو کې د ارزښت وړ وباله او ویې ویل کمانډویان او ځانګړي قطعات په هیواد کې د سولې او ټیکاو لپاره جنګیږي او هر ډول قربانۍ ته آماده دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.